بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو پرون په ټیک ټاک باندې دین علاوه په سوشل میډیا باندې کومه ویډیو چې چلیږي، یعنی د دې هلک ویډیو هغه وایرل شوې ده. وایرل کړي چا ده، نن به په دې باندې خبره کوو آیا چې زمونږ کومه معاشره چې ده په دې کې هغه څونه انوالو کیدی شي. نن به مکمل حقیقت تاسو سره شیر کوو. دا هلک هغه به تاسو پیژنئ. په ټیک ټاک باندې انتهایی مشهور، تقریبا د دې څه میلیون پورې فالوور هم دي. د دې کوم نوم چې دی مسټر هادي، یعنی هادي بټو، هادي جاني په دې نومونو باندې یادېږي. تاسو په قسمه قسمه ویډیو کې تاسو په سکرین باندې هم ګورئ چې د دې سره کله یو الک میلاویږي، کله ورسره بل، داسې غاړه وله ورکړي، دا مختلف قسمه کم حرکات چې دي هغه سټارټ وي. خو اوس دې ته راځو چې آیا د دې کومه ویډیو چې دا هغه چا وایرل کړې ده، نو هغه هم بل چا نه، خپل ملګرو خپلو دوستانو هغه وایرل کړې ده. داسې چل شوی دی چې د دې دوستانو څه پروګرام کړی دی، هغه پروګرام له دا بوتلی دی، د هغې نه پس یې دا څه نشه ییز څه یې وله ورکړي دي. نو چې کله د نشه ییز څه یې وله ورکړي دي، د هغې نه پس دا بیا په هوش حالاتو کې نه و. نو دا چې کوم بیا بې هوشه شوی دی، نو تاسو هغه ویډیو هغه په کتی شئ پوره، زه تاسو ته هغه ښودی نه شم ځکه چې کومه مکمل فحاش ویډیو یې ورسره ریکارډ کړې ده. دا هلک دی، یعنې تاسو کتی شئ، زیاتر کسان به یا موږ یې پیژنو نه. نو دا کم د ټیک ټاک آی ډي چې دا تاسو کتی شئ. زه تاسو ته د دې د ټیک ټاک کوم آی ډي چې ده هغه درسره هم شیر کوم. که موږ وګورو زموږ معاشره کې داسې قسمه کارونه چې دي هغه ډېر زیات سیوا شوي هم دي. یعنې د بده مرغه د دې څه د نیوکو داسې مخه هم رانله چې یا حکومت د دې خلاف څه کاروایي شروع کړي یا د دې نه علاوه نور څه. یعنې دې هلک د دې یو ویډیو پیغام هم راغلی دی په کم کې چې هغه ډېر جاړي هم او وایي چې آیا زما دا کومه ویډیو چې ریکارډ شوې ده او داسې. خو البته هغه خبرې په سیندۍ کې دي، نو صحیح کم په ذهن کې زموږ هم نه راځي چې دا په دې کې ویل څه غواړي. دا ویډیو تاسو کتی شئ، دا ویډیو یې راغلی ده. نو زیاتر کسانو ویل موږ سره ویډیو هغه شریک کړه. نو ویډیو چې کوم ده هغه ډېره زیاته ګنده، یعنې فحاش ویډیو یې ورسره ریکارډ کړې ده. هغې کوم معلومات چې وو موږ تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.